الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانانو ورونو د ټولو سمخ کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او ټولو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکی وایم. الله پاک جل جلاله دی ستاسو روژې تراویح او ټولې دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي. الله جل جلاله یو عظیم احسان وکي چې د دې مقدسي او مبارکي میاشتې د روژو توفیق الله راکړي او دا روژه مبارکه مسلمانانو په ښه طریقه باندې سرته ورسول. الله دې ځینې قبول کړي. اوس نو هغه وخت دی، هغه ورځ ده چې الله پاک جل جلاله به دغه عمل د دې مقدس عمل اجر او مزدوری الله ورکوي. الله جل جلاله بیا په دې ورځو کې ځان ته وظایف مقرر کړي دي د بندگانو لپاره. د اختر درې ورځې د مسلمانانو د خوشحالي ورځې دي چې مسلمانان پکې خوشحالي وکړي او مسلمانان د خپلو دوستانو قریبانو د هغو سره یو ځای شي او یو په بل باندې رحم وکي، شفقت وکي او په دې ورځ کې خپل وحدت او یووالی ښکاره کړي. الله پاک جل جلاله ته د مسلمانانو د نږدېوالي او د دې ترمنځ محبت او یووالی ډیر خوښ دی. ځکه الله پاک جل جلاله د دې لپاره اجتماعي عبادات مقرر کړي دي. د اختر په ورځ باندې د ټولو نه په مخ کې د اختر لمونځ دی. د اختر پر لمانځه باندې مسلمانان سره جمع کیږي. د لیرو لیرو افاق او اطرافو خلق سره جمع شي، مسافرین سره راځي، د کورو ستللی وي په سفر باندې هغه اختر ته راځي، په اختر کې بیا لمانځه ته راځي. نو ډیر مسافر سره یو ځای شي او ډیر خلق په اجتماع کې سره شامل شي، یو وحدت، یو اتفاق، یو والی دا ښکاره کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اختر په ورځ باندې د اختر په لمانځه کې د مسلمانانو په دې عظیم اجتماع کې بیا د مسلمانانو څه تشکیلونه کوله. څوک به یوې خواته تشکیل کړه، وظیفه به ورکړه، څوک به بلې خواته کړه د دین د خدمت لپاره.
نو دا ورځ د اجتماع ورځ وه. دا نن چې تاسو سره جمع سوي یاست، سره یو ځای یاست، دا ستاسو یو ځای کېدل الله ته ډېر خوښ دي او الله پاک فخر کوي دا ستاسو په یو ځای کېدو باندې چې شیطان څومره کوشش وکړي ستاسو درمنځ تفرقې راولي او تاسو د ناکامۍ خواته ووایي. لیکن نن چې دا ستاسو وحدت و، دا ستاسو یووالی شیطان ویني، نو شیطان په سر خاورې بادوي او د اسلام دشمنان په سر باندې خاورې بادوي او ډېر په زړه کې وال کېږي چې مسلمانانو ترمنځ ولې دا محبت رالی. ورونو، شیطان په یوه شي باندې د خپلو بچانو اولادو سره نه خوشحاله کېږي، بلکې په تفرقه او اختلاف چې مسلمانانو منځ کې واچي. نو نن چې تاسو په دې اجتماع کې جمع سوي یاست، شیطان او د دین دشمنانو ته مو منفي جواب ورکړی دی، خپل وحدت مشکاره کړی دی. نو لکه په دغه ظاهره کې چې تاسو د محبت معلومیږي او بدنونه مو سره نږدې دي، نو کوشش وکړئ زړونه هم سره نږدې کړئ او په زړو کې یو د بل سره مینه پیدا کړئ، محبت پیدا کړئ، مابینځ کې جوړې وکړئ، صلح وکړئ، بدۍ ورکې کړئ، د زړو سکینې وباسئ، د زړو څخه حسدونه وباسئ او یو بل ته عفو وکړئ. خامخا به ستاسو ترمنځ په دې دنیا په زندگی کې مشکلات راځي، یو بل به په ټکر کې سره راځي، په اختلاف کې به راځي. نن دغه ورځ ده چې تاسو عفو وکړئ، لکه په بدنو چې نږدې یاست په زړو کې هم نږدې سي. هر چا چې ستا په حق کې تجاوز کړی دی بس نن عفو ورته وکړه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل د شب قدر په شپه باندې چې دا د قدر شپه ده او دا تر زرو میاشتو خیر ده چې یو سړی زر میاشتې عبادت کوي، دا شب قدر تر هغو خیر ده. په دې شب قدر کې دغه دعا کوه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا الله ته عفو خوښوې، زموږ عفو ده، موږ ته عفو وکړې، موږ معاف کړي. که تاسو عفو وکړئ الله به درته عفو وکړي. الله عفو خوښوي، ستاسو په عفو باندې به الله عفو وکړي. نو لکه څنګه چې داسې اجتماع مو ده، په زړو کې هم اجتماع وکړي، زړونه هم الله پاک جل جلاله ته برابر کړي. د مسلمانانو سره لکه چې څنګه اوږه پر اوږه باندې ناسته ولاړه کوي، په زړه کې هم ورسره ناسته ولاړه کوي. دوستی د مسلمانانو سره، د دیندار خلکو سره، د ښو خلکو سره کوي. د بدو خلکو سره دوستی او د بدو خلکو سره تعلق قطع کوي. الله پاک فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالمانو ته میل مکوئ، په زړه کې بیخي میل مور ته کوئ، ظالمانو ته جواب ورکئ، د مسلمانانو سره ملګری سئ. کونو مع صادقین، تاسو سئ د صادقانو د هغه چا سره ملګری سئ چې د هغو قول او عمل سره یوي، چې څه په خوله باندې وایي په عمل کې مغی. د هغه چا سره مه ملګري کېږئ چې په خوله باندې یو څه وایي په عمل کې بل څه.
په خوله باندې د دې دعوه کوي چې زه ستا دوست یم، لیکن په عمل کې دوستی نه بلکې دشمنی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څوک رالی نو بیا دا دعوه کوله، قسم به هم کاوه چې زه اخلاص لرم د دین سره، د اسلام سره، د انسانیت سره، زه ډېر مخلص یم. ښه به ځان برابر کړی و، دعوه به ډېره شیرینه او ډېره خوږه وه. د نبي علیه السلام توجه به هم ځان ته اړول، خو کله چې به د باندې ووتی بیا به د مسلمانانو درمندان عمر سوځله او د حیوانانو پښې به هم پرې کولې. بیا چې به څه پر مخه ورتله هغه ظلم به کاوه. نو د دې خلکو ملګري په کار نه ده، دا چې په خوله یو څه وایي په عمل کې بل څه وي. د هغه چا سره ملګري سي چې په خوله وایي عمل هم پکوي، دغه نو هغه صادق دی، هغه رښتینی سړی دی. د دې رښتیا خلکو ملګري سي. لکه نن چې موږ خو په خوله باندې وایو چې موږ مسلمانان یو او ایمان لرو پر الله جل جلاله باندې، یوازې د یو خدای عبادت کوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی، زموږ رسول دی. موږ پر هغه باندې ایمان لرو، باور لرو، یقین لرو. څه چې راوړي دي د الله د طرفه څخه هغه حق دی او موږ به په هغه باندې عمل کوو. دا خو مو قول دی. اوس نو راځي چې په عمل باندې د خپل قول رښتیا کو، چې په عمل کې مو هم دغسې ده او که په عمل کې بله طریقه ده. نو لکه څنګه چې په خوله باندې د اسلام دعوه کوو وایو، په کار دی چې په عمل کې هم ثابته کو. عمل مو دا دی چې د مسلمانانو ملګري سو او د مسلمانانو حمایت وکړو. هر هغه څه چې الله په ناراضه کیږي یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم په ناراضه کیږي، د هغه څه نو پرهیز وکړو، د هغه څه ځان لیرې کو یا د شیطاني اعمالو څه ځانونه لیرې کو. او په عمل کې دا ثابته کو چې موږ واقعي مسلمانان یو. او که خدای ناخواسته په خوله باندې د اسلام دعوه کوو او په عمل کې بیا اسلام نه وي، یا تر هغه حد پورې اسلام منو تر څو چې زموږ مادي ګټې او زموږ دنیایي ګټې پکې خوندي وي، نو تر هغه وخته پورې اسلام سره ځو. او که زموږ مادي او دنیوي ګټې نه وي، بیا نو موږ د اسلام سره رخصت اخلو، بیا موږ په بله خوا پسې ځو چې هلته زموږ دنیایي او مادي ګټې خوندي سي. نو دا خو بیا اسلام نه دی، دا خو بیا خپل د هوا او د خواهش تابعداري او بندګي ده. دا نو د الله بندګي نه ده. الله جل جلاله خو پر دې مسلمان باندې امتحانونه راولي، کله سختی ور باندې راشي، کله اسانی ور باندې راشي. په سختی کې صبر کوي، په اسانی کې شکر باسي. نیم ایمان شکر دی، نیم ایمان صبر دی. دا چې دواړه سره یو ځای سو نو اسلام او ایمان مکمل شو. یو څو ورځې مخکې پر موږ باندې سختی راوستل الله پاک. 20 کاله تاسو ولیدله په افغانستان کې دومره سختی وه چې د دنیا کافران په اشر باندې راغلي وه، ولیکن د افغانستان مجاهد او غیرتمن او با ایمان او با شهامت خلق د الله جل جلاله د دې حکم تابعدار سو چې صبر وکړي، استقامت وکړي،
الله امتحان کوي نو کورونم خرابېدله نفسونم له منځه تله قتل و جنګ و یو حالت جوړ و خو لیکن پر ټولو باندې د الله دپاره صبر وکړي الله پاک د صبر ښه نتیجه ورکړه الله پاک کامیاب کړ ځکه ان الله مع الصابرین الله د صابرانو ملګری دی په مقابل کې دشمن بے صبر شو الله پاک مسلمانانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا مسلمانانو تاسو به په صبر کې مقابله کوئ د دشمن دا دشمن چې پر تاسو باندې جنگیږي د دې دشمن بدن هم د اوسپنې نه دی د هغو بدن هم داسې د غوښو څخه جوړ دی لکه ستاسو که تاسو خوږیږئ تاسو دردمن کیږئ د هغو بدن هم خوږیږي خو لیکن یو ستاسو په حق کې یو بشارت و زیری سته کله چې دوی مړه شي نو دوی په دې خپل مرګ کې نیکبختي نه ویني امید نه لري چې د زما په مرګ کې به ماته یو ښېګڼه ورسیږي نو دوی د مرګه څخه در تاسو ډېر بیریږي او تاسو چې یاست تاسو په مرګ کې ښېګڼه وینئ فضیلت وینئ عقیده لرئ که تاسو مړه شئ تاسو به الله جنت ته بیایي تاسو به پر مخ د مځکې باندې د تاریخ ستوري یاست نن چې ستاسو څوک شهیدان شوي دي هغه نن د تاریخ ستوري دي په جهاد فی سبیل الله کې چې څوک شهیدان شوي دي هغه نن د تاریخ ستوري دي نن ټول مسلمانان ستا د کورنۍ څخه بغیر ټول مسلمانان هغه ته د قدر په سترګه ګوري د عزت په سترګه ګوري په دومره قدرمن نامه باندې د شهید ورته وایي مړ نه ورته وایي او ستا د دشمن مړي چې دي هغه مړي دي هغه نوم نه لري د هغې د عزت مړي نوم نه لري د هغې ته مړي ویل کېږي نو اوس پر تا باندې هم سختي راځي پر هغو هم راځي نو تاسو د دې سره په صبر کې مقابله وکئ غیرتمند سئ تاسو خو ایمان لرئ تاسو خو اسلام لرئ اسلام خلکو ته د غیرت او د همت تربیه ورکوي اسلام خلکو ته د بزدلۍ د بېغیرتۍ د کمزوري تربیه نه ورکړې بلکې د غیرت تربیه ورکړې ده نو تاسو په دې مصابره کې په دې مقابله کې الله کامیاب کړاست دا کافر وشړل شو مات شو وشرمېدی ټوله دنیا کې پرون بیا بل کافر و هغه هم وشرمېدی هغه هم د مجاهدینو په قربانیو باندې هغه هم مات شو د سختی په مقابله کې الله کامیاب کړاست الله نتیجه په لاس درکړه سلطنت حاکمیت پرون پر دې ځای باندې ستا حاکمیت نه و پرون پر دې ځای باندې خارجي متجاوزین کافران ولاړو تا ته اجازه نه وه چې ته پر دې لارې تېر شي تا ته اجازه نه وه چې په خپل ښار کې وګرځېږې نن الله ختم کړه واقع تا ته درکړي سلطنت یې تا ته درکړي دا یو څومره عظیم نعمت دی د الله پاک حریت ازادي دا یو داسې لوی نعمت دی چې هیڅ شی مقابل نه دی حریت یو ژوند دی او دا محکومیت چې دی دا د دشمن تر لاس لاندې ژوند چې دی دا مرګ دی مرګ لیکن ازادي استقلال کامیابی دا ژوند دی نو تر ژوند لوی نعمت انسان لپاره بل شته نشته نو لکه الله چې تاسو امتحان کړاست په سختۍ کې صبر مو وکړئ اوس مو بیا الله امتحانوي په راحت کې چې شکر ادا کړي اوس به بیا دغسې ځانونه کامیابه کوئ لکه چې په هغه سختي کې مو کامیاب کړله په دې راحت کې به هم کامیابوئ
ډیر خلک چې دي په سختی کې کامیاب شي په راحت کې ناکام شي. ګوري چې ناکام نه شي دغسې مقابله وکړي، دغسې قرباني ورکړي، دغسې استشهادي وکړي. لکه پرون چې په سختی کې استشهادي کوله، فدایانې مو کولې د دې کامیابۍ لپاره، نن په راحت کې دغسې قرباني ورکړي، شاته نه شي، کمربند مات نه کوي. لکه پرون چې دشمن تاسو ویشتلاست، په ډرون یې ویشتلاست، په 250 ډوله یې ویشتلاست، د بمانو په مور یې ویشتلاست، په هر قسم کیمیاوي موادو باندې سوځلاست. هغه دشمن نن غافل نه دی ناست. نن مو بیا په بله طریقه باندې ولي، نن مو په تبلیغاتو باندې ولي، نن مو په شیطانت باندې ولي، نن مو په افتراق او تفرقه باندې ولي. نن د دې مقابله د سره کوي. نو لکه پرون چې دې مقابله وکړه نن یې وکړه، پرون دې صبر وکړي نن یې وکړه، پرون دې د تعرض ور ناکامه کاوه نن یې ور ناکامه کړه. مقابله وکړه، ورته کښېنه مه. ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه وایي مکه مکرمه الله فتح کړه، مدینه منوره کې یهودیان ختم شو، شاوخوا علاقې الله فتح کړې. نو موږ سره وویل چې اوس خو فتح راله، کامیابي راله، راځي چې اوس نو د خپل د آینده زندګۍ دپاره یو کار وکړو. اوس به دې دپاره کار وکړو چې یو څه مځکه پیدا کړې، یو باغ جوړ کړي، یو څه کښت و کرونده جوړه کړې، یو تجارت په کار باندې اچولی. نو اوس موږ څه کوو؟ اوس خوا د کامیابي راله. الله جل جلاله آیت مبارک نازل کړي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. اے مسلمانانو مؤمنانو ځانونه هلاکت ته وانه چوي. دا څه فکرونه دي چې تاسو راپورته کړل؟ دا د دنیا فکر مه کوه، دا فکر وکړه چې نن ته په جهاد کې یې، په جهاد کې وې، په جهاد کې به یې، ځکه چې اوس دا اسلام ساتنه غواړي، دا حفاظت غواړي. دشمن چې ژوندی دی مړ نه دی، هغه دا کوشش کوي چې پتا بیا د امتحان راولي، تا ته د اسلام لار کږه در معرفي کوي. نن تاسو وینئ په افغانستان کې اسلامي نظام راغلی دی، هیڅ د عیب ځای پکې نشته د الله په نسبت باندې، لیکن د دې په نسبت باندې هر عیب پکې موجود دی. ويبغونها عوجا. الله وایي دا ستا دشمنان د اسلام د دین چې دي، هغه د اسلام د پاره کژوالی طلبوي، دا اسلام خلکو ته کوږ معرفي کوي، اسلام کې شی نشته. دا نن تاسو وینئ دا اعتراضونه روان دي، کوشش کوي چې اسلام او دا نظام خلکو ته کوږ معرفي کوي، معیبونه پر کښیږدي، معیوبې کوي، پر مشرانو باندې عیبونه کښیږدي. دا غیر قابل خلک دي، دا د حکومت وړ نه دي، دا د ملا نظام دی، دا د طالب نظام دی، دا د یو ډلې نظام دی. ګورئ موږ تاسو خو مسلمانان یو، پکار دی خذوا حذرکم، دا خپل بیداری ونیسئ. ګورئ چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیداره سئ. چل درته کوي، ناکامه کوي مو، بې له ډرونه به مو ناکامه کړي، اسلام به درسه یوسي، نظام به درسه یوسي. ان دین عند الله الاسلام. خوش دین د الله په نسبت باندې دغه اسلام دی، بل دین الله ته نه دی خوش. موږ مسلمانان یو، هر یو د بل سره مخ سو السلام علیکم، بس د اسلام आवाज کوو. نو موږ ته هغه دین خوش دی چې د الله خوش دی، هغه اسلام دی. موږ د اسلام د شا ولاړ پرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجه، نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه ده. هغه اسلام موږ سره ملګری دی، دا زموږ یو داسې صفت دی چې وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. تر هغه وخت پورې به د رب عبادت کوي چې مرګ درته راځي. موږ در هغه وخت پر د اسلام باندې ولاړو چې مرګ راته راځي. کله چې مرګ راغلی بس اسلام پای ته ورسېدی، بیا به د الله حساب شروع کیږي. و دې خواته
هیڅوک چې دا فکر نه کوي چې اسلام به مسلمانان پرېږدي، هیڅوک چې دا فکر نه کوي چې افغانان به اسلام پرېږدي، هیڅوک چې دا فکر نه کوي چې افغانان به پر اسلام باندې معامله کوي. چې کولای پرون به کړی وای چې په دا زرهاو لکاو شیدان یې ولې ورکول، دا کورونه یې ولې خرابول. خدا د دې دپاره کوله چې اسلامي دین دی، دا د خدای دین دی، خدای ته خوښ دی، مسلمانانو ته خوښ دی. چې ته پر باطل دین باندې دومره سخت ولاړې، ولې زه پر دې حق دین باندې نه درېږم؟ مسلمانانو ورونو هیڅ مشکل نشته. یو مشکل ستا د دنیا سره چې دا اسلام دی. بالکل موږ دې ته حاضر یو. د اسلام په دایره کې د ننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده، صحابه کرامو کړی ده، معاهدې سوي دي، معاملات سوي دي. موږ خو یو کامل دین لرو. هر ستونزه زموږ په دین کې حل ده. الیوم اکملت لکم دینکم، دا کامل دین موږ ته الله را کړی. زموږ په هغې کې د هر مشکل حل شته. هر څوک موږ سره مشکل لري، موږ مشکل ورسره حل کوو که نه. خو داسې نسو کولی چې در خپلو اصولو تر خپل اسلام ورته تېرېږو، او نه دې زموږ اسلام مجروحوي، معیوبوي. لکه نن چې دی وایي زه د الله حدود نافظومه، دی وایي دا ولې کوې؟ ولې په عام محضر کې حدود نافظوې؟ ولې رجم کوې؟ ولې لاس پرې کوې؟ ولې خلکو ته سزاوي ورکوې؟ دا زموږ د قانون خلاف دی. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړې، او غواړې چې ستا د قانون احترام وشي. زما اسلام دی، دین دی، الهي دین دی. د دې ولې احترام نه لرې؟ د دې ولې بې قدري کوې؟ ولې عیب پکښې کې وایې؟ مسلمانانو ته دا نسبت کوې چې دا د بشر د حقونو خلاف دي. او ستا دغه بشري حقوق چې تیر ټیکهدار یې، دعویدار یې، ته ما ته راوښیې مثال یې. زه تا ته درښیم. تا پر موږ باندې د ترورستانو حکم کاوه چې موږ ترورستان یو. د دهشتګردو حکم در باندې کاوه چې دهشتګر یو. دې ته دې بانه جوړه کړې وه چې افغانستان دې اشغال کړی و، د دنیا د اشغال کوشش دې کاوه. هغه دهشتګرد چې ستا په کتاب، ستا په حکم، ستا په فیصله دهشتګرد و، افغانستان ته راله. تاسو ولیدله دې عمل د دهشتګر وکړي که د یو مشفق او مهربان مشرتابه حیثیت ادا کړي د مجاهدینو. ګورئ موږ دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه، او سخت جنګونه را سره وکړه، او ډېر شهیدان کړو، ډېر زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي، او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا زموږ پر موږ یې ظلم کړی دی، موږ به محاکمه کولی، موږ به اعدامولی، موږ به وژلی. خو دا راته جوړه وکړه. نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هیڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورئ موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، داسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو خپل حقوق نه غواړو. ګورئ افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست. د دې بعده به تاسو ته موږ پیغور لا هم نه کړو. د یوسف علیه السلام ورونو ته یوسف علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم. ابو سفیان ته نبی علیه السلام وویل، ابو سفیان ورته وویل چې لا تسریب علیکم اليوم، ډول بس پر تا پیغور نستی، سره د دې چې د جنګ قومندانو د نبی علیه السلام په مقابل کې. موږ هم نن داسې ورته ویل. اوس موږ دهشتګر یو، موږ ظلم کوو، موږ ناروا کوو. نو چې زه اوس د دې سړی وهمه سزا ورکوم، دا ما ته هیڅ ګټه نه ده. که ما نوم کولی، که ما خلک وژلی، نو ما ته لاره خلاصه وه. زه بار سړی راکه شوم وهم بیا سر بیا پرې کوم لکه ته ظالم خو ته یې چې تا پرون چې زموږ ماشومان شهیدانوله، پر مدرسو دې بمبار کاوه، پر کورو دې بمبار کاوه، او نه دې دا کتل چې تور دی، سپین دی، ملامت دی، سلامت دی، د یوه مخه دې وژل. ته د بشر د حقوقو ناقض نه وې. زه د بشر د حقوقو ناقض یم چې زه هغه څوک چې الله ته مجرم دی، د الله په خاطر باندې
زه د خدای تعالی حکم پر تطبیقوم دا زما کار نه دی زه مجبور یم محاکم چې حکم کوي دا د محکمو نه دی د محکمې نه کوي دا قاضي صاحب مجبور دی چې زه د الله د خوا څخه مجبور یم چې دا حکم به کوم زما پکې څه اختیار دی که زه دا حکم ونه کوم خو دا ټول مسلمانان زما په مقابل کې دي ولې د خدای حکم پرېښاوه او بل زه خو د اسلام یو عقیده ده نه قاضي صاحب ملامت دی نه د نظام ملامت دی هیڅوک نه دا د الله حکم دی دا به تطبیقیږي خو لیکن تاسو غواړئ چې دغه اسلامي نظام ته کږې لارې پیدا کړي دا نظام د اسلام خلکو ته کوږ معرفي کړي د ټولو مسلمانانو لکه دا تاسو چې اوس خپل وحدت ښکاره کړی دی دا مې خواست دی ګوري دا خلک چې وایي په پیغام کې مو شیخ صاحب وایي چې تاسو اتحاد وکړئ اتفاق وکړئ امام نووي رحمه الله شارح د مسلم دی هغه د دې حدیث په شرح کې چې معاذ رضی الله عنه او ابو موسی صاحب استی یمن نو دا نسات ورته کوي تتابعا ولا تختلفا وای دا خو نیکان خلق و صحابه کرام و نبی علیه السلام ولې نسات ورته کاوه وای د دې صدا ثابت اسوا چې نیکانو خلقو ته به مشر نسات کوي نیکانو خلقو ته به هم کوي معاذ رضی الله عنه غوندي صحابه ته به کوي کنه دا خو نصیحت دی ورونو موږ تاسو به یو جسد کیږو یو بدن کیږو که یو بدن او یو جسد او عزت مو خوندي او بل دغه امنیت د اسلام شرعي احکام تنفیذول دا په ما نه راځي دا په دې مجاهدینو نه راځي دا چې تاسو سره ملګری نسی ورونو قوانین جوړو د اسلام د شریعت مطابق په هر شي کې خپل قانون لرو اسلامی قانون لرو ګوري دغه قوانین دا نه مجاهدین عملي کولای شي نظام عملي کولای شي چې تاسو حمایت نه ورونو سره ودرېږي د مجاهدینو سره ودرېږي ګوري کزه قسم واخلم زه به حدیث نه سمه کستاسو د مجاهدینو پر ما باندې وزره پر کیږي ورونو میاست دا جهاد هم تاسو کړی دی لکه چې پرون د اشغال په مقابل کې دا تاسو داغه مجاهدین و در سره ولاړ و بیا به ولاړی بیا به در یوم القیامه پر به ولاړی د اسلام دفاع وکړي بیا د خدای فضل دی ټول مسلمانان رونو د یوې عقیدې د یو مذهب نو ځانونه سره متحد کړي لکه نن چې په اختر کې سره یو ځای یاست د خپل یو ځای کېدل مسرش کوي کنه تاسو مجاهدین امنیتي مسؤلین ټول سره یو لاس ورکړي دا مجاهدین دیم د خپل خلک داسې بولی چې د دې سره په سنگر کې شریکان دي د دې سره په امارت کې شریکان دي تاسو د دین خدمت کړی دی بیا کوي مجموع د عقیده ده حسبک الله من تبعک من المؤمنین الله درته کافی دی او د مؤمنان درته کافی دي موږ ته تاسو کافی یاست بس تاسو زموږ سره یاست زموږ سره ملګری یاست تاسو راته کافی یاست نور چاته ضرورت نشته خپل ملک خپل جوړ کړئ خپل نظام خپل جوړ کړئ خپل اقتصاد مخبل جوړ کړي دا مې په دې پیغام کې درته ویلي دي دا اوس مو د فابریکو د لپاره کارونه را شروع کړل جلا مستقل ریاست مې ورته جوړ کړي چې تاسو کوشش وکړئ دغه فابریکې په خپل د نن افغانستان کې جوړې کړي او د خلک په کار باندې راولي خپل ځانونه خپل خود کفا کړي الله پاک دې هر څه درته برابر کړي او دا زما ستاسو سره عهد دی ستاسو سره وعده ده در شریعت به یو قدم تیر نسم او در اسلامی حکم به یو قدم تیر نسم په قصدن نو په دغه اسلام به سره ملګری یو اسلام تاسو ته معلوم دی علماء ته معلوم دی نن ورونو دغه نظام چې دی دا هغه نظام دی چې علماو د تاسو د پیدایش بیا در دې وخت تاسو د اسلام بیان کاوه دغه اسلام و دې نظام تر غلي دی نن پر چوکۍ باندې هغه نظام حاکم دی چې دا تاسو په مسجد کې تاسو مولا صاحب تاسو اسلام درښولې دي هغه اسلام نه نافذ دي نو په اخر کې بیا تاسو ته مبارکي وایم د اختر الله مو د اختر مبارک الله مو روزه تراویح منځونه دعاګانې د ټولو د قبول کړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله